او پلار څنګه خپل ژوندې لور په ځمکه کې ښخولی شي؟ دومره لوی ظلم په تاریخ کې په چا باندې نه شوی لکه څومره ظلم په ښځه باندې شوی دی. او دغې ښځې به دومره جړل، دومره درد او تکلیف په دې ته میلاوېدلو چې بعضې کمزورې زنانهو په هغه وخت کې چې وفات شوي. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، ښځه د اسلام نه مخکې څه شی وه؟ د دې به زه تاسو ته یو داسې حقیقت بیان کړم چې ستاسو چې په زړونو کې کم نرموالی وي د دغه زړه به هم چې دی د ژړا د وجې نه پړک وچ وي. یعنې دومره درد، دومره ظلم، دومره ستم، دومره تکالیف، دومره مشکلات دغې ښځې ته د اسلام نه مخکې رسېدلی دي. که تاسو تاریخ راواخلئ، عالم دنیا وګورئ، د هر څیز تاریخ وګورئ، په تاریخ کې په ځناورو باندې دومره ظلم نه شوی لکه څرنګه دغې ښځې سره په تاریخ کې ظلم شوی دی. ګران کتونکو، په زمانه د جاهلیت کې یعنې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د دور نه مخکې کتابونه لیکي چې دغې ښځې سره به هر قسمه ظلم کېدلو. دغه ښځه به صرف د یو څیز دپاره چې هغه د انسان یعنې د سړي نفسي خواهشات پوره کول وو، هغې دپاره صرف یو کیلونه وه. یعنې دې سره به صرف د خپل نفس خواهشات پوره کېدل. هغې نه سوا په دغه ښځه باندې هر قسم تکالیف، هر قسم دردونه به دغې ښځې ته ورکولی شول. د دغې ښځې په هغه خلکو کې په هغه دور کې هېڅ حیثیت نه و، صرف بس خپل نفس خواهشاتو لپاره به سړو استعمالوله. دغې ښځې به شپه و ورځ محنت کولو، خواري به کوله، مزدوري به کوله، کوشش به کوله، سعیه به کوله. دغه څومره مال او دولت، څومره پیسې به چې په دغه مزدورۍ باندې راټولې کړلې، دغه روپۍ به خپل خاوند واغستلې، خپل پلار به ترې واغستلې، خپل زوی به ترې واغستلې. یعنې دغې ښځې هېڅ حیثیت نه و. هغې باوجود به په دغه ښځه باندې ظلم و زیاتی کېدلو. هغه وخت کې به هم دغو ښځو ته هر قسم تکالیف، مشکلات رسولی شول. چا به دغې ښځې ته سره انسان نه ویل، چا به دغې ښځې ته سره ښځه نه ویل، چا به دغې مور ته سره مور نه ویل، چا به دغې خپلې لور ته سره لور نه ویل، چا به دغې خپلې خور ته سره خور نه ویل. که تاسو تاریخ وګورئ، په دغه ښځه باندې چې کوم ظلم شوی دی، کوم ستم شوی دی، قسم په خدای باندې چې ستاسو په سینه کې زړه وي، ستاسو دغه زړه به چې په هغه ټیم باندې په ژړا شي. ستاسو دغه زړه چې کوم په سینه کې پروت دی، دا به چې دی دا به ټوپونه شروع کړي، دا به درد شروع کړي. ولې چې په تاریخ کې په ښځه باندې چې کوم ظلم شوی دی، داسې ظلم په یو حیوان باندې نه شوی، په یو انسان باندې نه شوی، په یو ځناور باندې نه شوی. په هسې نس خبره باندې، په هسې یو خبره باندې به ښځې ته چې دی تکلیف ورکولی شو، هغې ته به چې دی درد ورکولی شو، هغې ته به سزا ورکولی شوه. بر ناحقه به یو بانه چې دی خپل زوی یا خپل پلار یا خپل خاوند چې دی دغې ښځې ته کتله. دغې ښځې سره حیثیت نه و، دغه ښځې سره چا پېژندله نه چې دا یو انسان دی، د دې هم څه حقوق شته دی. نه، دغه ښځه چې دا هسې یو فضول شی و په هغه وخت کې. چا به کوم طرف ته لړه کوله، چا به کوم طرف ته لړه کوله. او په هسې وړه خبره باندې به د دغې ښځې چې دی څنګه به یې کټ کولی شوه، غوږ به یې کټ کولی شو، ژبه به یې کټ کولی شوه، د دغه اندامونو نه به چې دی یو اندام کټ کولی شو. په هسې نس خبره باندې سله چې دغه ښځه صرف د خپل نفسي خواهشاتو لپاره یو کیلونه وه په هغه وخت کې. دغه عزت چې ورکړی شوی دی، دې ته چې دغه عزت اسلام ورکړی دی. په هغه زمانه کې چا به چې لور پیدا شوه، دغه لور به دوی یو عیب ګڼلو. دغه خپله لور ژوندی لور به یې راوستله، هغې دپاره به چې دغه پلار قبر وهلو او په دغه ځمکه کې به چې دغه لور ژوندی ښخه کړه. په عالم دنیا کې څومره تاریخ چې تاسو ګورئ، څومره معلومات چې تاسو حاصل کې، دومره لوی ظلم په تاریخ کې په چا باندې نه شوی لکه څومره ظلم په ښځه باندې شوی دی. یو پلار څنګه خپل ژوندی لور په ځمکه کې ښخولی شي؟ نه، په هغه وخت کې جاهلیت و، په هغه وخت کې تیرې وې، په هغه وخت کې علم نه و، په هغه وخت کې رحمتا للعالمین حضور پر نور شافع یوم النشور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تشریف نه راوړی. په دغه ښځه باندې دومره ظلم کېدلو، دا دغه ښځې تاریخ دی،
دا دغه ښځې په هغه وخت کې حیثیت و. قسم په خدای باندې چې د کم یو انسان صرف مسلمان نه چې په نامه انسان وي چې دغه تاریخ نه خبر شي د هغه زړه به چې د هغه به چوره چوره لاړ شي، د هغه زړه به دومره دردمن شي چې په هغه وخت باندې به دله چې دی روټۍ خوند ورنکي، هغه اوبه څښل به دله خوند ورنکي، ولې چې په تاریخ کې په دغه ښځه باندې دومره ظلم او ستم شوی دی. د عربو چې کله زمانه د جاهلیت وه په دې کې داسې قبایل وو چې کله به د یو ښځې خاوند وفات شو، تاسو وګورئ دې خبرې ته چې دغې ښځې سره به څومره ظلم او زیاتی کېدلو. کله به چې د ښځې خاوند وفات شو، دغه ښځه به چې دی د خپل کور نه راویستله، یو کنډر کې به چې دی واچوله، هغه کنډر به پسې تاله کړلو او دغه ښځه به مکمل یو کال په دغه کنډر کې پرته وه، په مکمل کال کې به دې غسل نه کولو، په مکمل کال کې به دې جامې او کپړې نه بدلولې، صرف په دغه یو جوړه کې په هغه کنډر کې پرته وه. او دغه ښځې به دومره جړل، دومره درد او تکلیف په دې ته میلاوېدلو چې بعضې کمزورې زنانه په هغه وخت کې چې وفات شوې وي، مکمل یو کال به چې دی هغې ته صرف په دغه یو کنډر کې چې دی خوراک میلاوېدلو، څښاک میلاوېدلو، او چې کوم انساني حاجات دي، کوم ضروریات دي، هغه به صرف په دغه یو کنډر کې کول. مکمل یو کال کې چې دی دوی د کنډر نه نه بهر کېدی. دومره ظلم او ستم په تاریخ کې په ښځو باندې شوی دی. او کله به چې یو کال برابر شو، دې خلکو ته وګوره، د عربو ته وګوره، د زمانه جاهلیت ته وګوره، او دغو خلکو سلوک ته وګوره چې ښځو سره یې څنګه سلوک کړی دی. کله به چې یو کال برابر شو، دغه ښځه به چې دی د کنډر نه راویستله او په دغه ښځه باندې به چې دی د اوښانو چې کوم غوښیان وو هغه یې په راکاږل، مکمل کپړې یې وله په نور یې پلیتې کړې او ګنده به یې کړې، او یو مرغۍ به یې راونیولو، کتابونه لیکي، هغه مرغۍ به یې راوړه او دغې ښځې بدن ته به یې رانږدې کړو، دومره بدبویي به یې کوله چې هغه مرغۍ په هغه ټیم باندې وفات شو. او بیا به دغه ښځه چې دی په یو خر باندې سوره کړه او په ډک بازار کې به چې دی هغه روانه کړله، دې دپاره چې خلکو ته به دا پیغام او میسج وو چې ای خلکو تاسو واورئ چې دا هغه ښځه چې د دې خاوند وفات شوی دی، د دې نن وروستو چې دی په دغه ژوند کې په دغه دنیا کې هیڅ قدر نشته دی، داسې یو فضول شی دی. او کله به چې د یو ښځې خاوند وفات شو، خپل زوی ته به چې کم میراث پاتې شو، کم جایداد پاتې شو، کم مال او دولت پاتې شو، په هغه میراث کې، په هغه مال او دولت کې، په هغه جایداد کې به دغې ښځې ته هېڅ حصه نه میلاوېدله. او د دې برعکس دغه زمن به راولګېدل او د پلار به چې څومره ښځې وي هغوی نه په زور زبردستی باندې چې د وینځې جوړې کړلې او بیا به هغه وینځې خرڅولې. ګرانو کتونکو، په تاریخ کې چې کم ستم او کم ظلم او کم تکلیف او مشکل او مصیبات او رنجونه او غمونه رسیدلی دي، ښځې ته هغه بل یو انسان یا بل یو حیوان ته نه دي رسیدلی. نن سبا چې زه ورته کم ګورو چې کم حقوق ښځې ته میلاو شوي دي، کم حقوق مور ته میلاو شوي دي، کم حقوق لور ته میلاو شوي دي، کم حقوق هغه خپل خور ته میلاو شوي دي، کم حقوق چې هغه خپل ترور ته میلاو شوي دي، په نامه باندې چې کومه ښځه ده چې په هره رشته کې ده چې کوم حقوق میلاو شوي دي، هغه ده دواړو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم ورک و برکت سره میلاو شوي دي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.